نساؤكم حرث لكم خزی ستاسو فصل دے ستاسو دپارا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی الحرث موضع الولد، فصل دے ستاسو یعنی ستاسو دا بچو روڑو زیرے. فأتوا حرثكم أنا شئتم نورات للكوي فصل خپلت بکم طریقه چستاسو خوخی. دا دی شأن نزول دا دی چی یهودو بدا خبر کول سی بخاری کی دا روایت دا جابر رضی اللہ عنہ چی یو سڑے دا خزی سرا دا شاد طرفنا مخ کی کورواله نیشی کوله، یعنی سیده کورواله اسر پا قبول کی مخ کی خود شان اسر کورواله نیشی کوله. او چی سوک دیسی ہوکی نو بچے چی دسترگی کگی او اگه که دا مرضی او اگه که دای اللہ دا ایت نازل کو چی دا خستاو سو زنانه دی چی بس طریقه اسر ملاوی گئی ملاو شی خلار یو دا نور دا ملاوی دو طریقه اگستا سو مرضی دا انا شئتم عام اجازت چی سنگا مخوق. او ذکر حدیث کی رضی حدیث تا معاویه بن حیدہ چی دا اہل سنن راوڑے دے اگر آگے ویا رسول اللہ نساؤنا ما نأتی منها وما نذر زمان دا خزی سکولے شو سنی شو کولے وی حرثک استافصل لے ایتی حرثک انا شئتا او استافصل لے چلا کم تربنا رازی و سنگ ودا رازی. یو حدیث کی دیسی رازی چی عبدالرحمن بن ثابت وی زب حفصه بنت عبدالرحمن بسی ورلم ابن ابی بکر چی لر ابو بکر زوید عبدالرحمن و حفصه دا ابو بکر نو سید وی موتی چی زدی خبری تپوس کم حیا رازی وی راتوی چی روارا حیا مکوا نوی تپوس میتیو کو دا خزو سرا کوروالے کول پا دوبور کی پا شا طرف کی وی ما تا ام سلمہ دا خبر کردی وا چی دا انصارو دا طریقه وا چی اغوی با دا خزو سر کوروالے پا دی قبول کم دا شا دا طرف ننکو دا با یو غٹ گناہ گرنلا. ولی وی دا خبر اغوی از دا کردی وا دا یهودو نا چی سوک دا کارو کی نو بچے اگا دیسی پیدا کی گی چی بیماری سترگی کگی او بدنی کوگی او دا نو کل چی دا مهاجرین رالو مدینی تا مکی والا اغوی دا انصارو نا جنکی وادا کردی کل چی اسر اغوی کوروالے بدگا طریقہ کون اغوی منکلو چی نا پا دی طریقہ خوب کوروالے نکون نوی پا دی کی او زنانر آل پا ام سلم رضی اللہ عنہ پس چی زمان دا خپل خاون سر دیسی قصر آگریا گوی تو صبرو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راش نو چی رال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگا گوی تی تپوسو کنو اگیلا حیاء ورطلا گئی تپوس نیشو کوئی ام سلم ہوئی زبدل تپوسو کا نو چی کل تپوسو کو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت والوستو نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم انا شئتم او دیو سروی صماما واحدا لار گره یودا این دا مطلب نہیں چی خزی سرطب پا ہر طریقہ کوروالے کولے شو پا ہر لار یودا او قبول لے دا مخ کی لار دا نکاغو سر دا شا دا طرف نا کوروالے کئی که مخ کی طرف نا کئی دا طول جائز دی رب العزت دا دی اجازت ورکڑے خو پا دوبور کی کوروالے دا حرام دی دوبور کی کوروالے حرام دی دا غزان لمسلہ دی او ذکر حدیث کے رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لا يحل مأت النساء فی حشوشهن زنانو سر با کوروالے نکوی دا ڈکو میچازو پزی کی
ایو حدیث کی دیسی مرازی امام احمد امام بن ماجه راوڑے لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها اللہ با دا قیامت پر روز آگا سڑی تا نگوری دا رحمت پا نظر چی شاخ پوری خیز سر با دبور کی کوروالے کڑے ایو حدیث کی دیتا اللوطیت الصغرى ویلے دے ویدا اڑو کے لیواتت تی اللہ ایتی منگ ساتی او دا سپک کار دے ذکر حدیث کی رازی چی یو روایت کی دیس رازی چی یو کس راگے علی رضی اللہ نے تپوس کو چی دی زنان سر با دبور کی کوروالے ناغوی سپک کار دے سپکو خلقو کار دے تناوری اللہ وی چی تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین چی لوط علیہ السلام فالقوم تویلو تاسو دیسی فحاشی کی پراتی چی مخ کی چا ندکڑی خوی بم دا کار کو کر الکانو سره چی بے شاوت پورا کو خون پا دغزی کی بے پورا کو نو چیو سره دا خزین شاوت پا دغلار پورا کئی خو دے مقا گناہ کی واقع دکر نو دلتا دا مطلب ندی چی کم لار دی خوخینا چی کم طریقه دی خوخی خلار لار یواد وقدموا لأنفسكم او مخی ولی گئی دا خپلو زانونو دا پارا نیک اعمال ولی گئی دلتا دا خبر با دی ذکر کرده اللہ دا طریقه دا چی کل دیسی دنیاوی سا خبرو کی نور سر آخرت امرائے دی جدا سینا چی دا آخرت دنا گڑوڑ نشی نو سید خیز سر کوروالے اگا پار طریقه جائز دی چی لار یوی او ستاسو فصل دی اللہ وی رسنی چا آخرت تنیر شنو اللہ وی دا آخرت کم پو سرکوا وقدموا لانفسکم نو دلتا بازو قدموا لانفسکم مانا دا چی آخرت تا پار نیک عمل بچی خیز سر چی کوروالے کے پا دی نیتی کوا چی اللہ مالا نیک عمل اولاد راکی دغه شان پا دی نیتی کوا چی زپی زان دا زینانا بچ کم او دا خز پا زینا سر بچ رطوری خبری بکی را دی واتقوا اللہ ویریگی دا اللہ نا چی یریگی نو پا دی خبرو با عملو کی وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ او پوشی جتا صداق سر ملاویدن کیئی وبشر المؤمنین او زیر ورک ایمان والوتا الشیخ ابن عثیمین رحمه اللہ اگر پا درسونو کی چی سڑے ووری و سرادتی ناگا اکثر دا آیت بیدیر وی چی کلب اخپلو شاگردانو تو مسلمانو تا نصیحت کو واتقوا اللہ وعلموا انکم ملاقوه ویرگی دا اللہ نا او ځان پوه کوي په دې باندې چې دغه الله سره به ستاسو یو ورځ ملاقات کېږي د ژوندي زړه واله دپاره دا یو څو ټکي پوره دي او چې زړه یې مړي که نه ورب الکعبه که ورته زه دا ټول قرآن ختم کم د اخري روجې پورې به په ده کې څه تبدیلي را نه شي ادې چې څنګه وقع شان وي او چې زړه یې ژوندی نو دا د هغه دپاره ډېر غټ نصیحت دی او غټه یاره ده چې ویرېږه او پوه شه چرے دا رب سر بدی یو ورځ ملاقات کی نو زیر پکی مومنانو تورکا چاچر اللہ پا احکام عمل کرے